أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اولنی لار چې انسان زیات رسی هغه د سترګو حفاظت نه کول. د زنا شروعات چې دغه د سترګو نه کیږي، د سترګو نه د زنا شروعات کیږي. چې سړی د سترګو حفاظت نه ساتي، دغه نور د بدن د هر اندام حفاظت ساتي، خو هغه دومره فائدہ نه ورکوي. بنیاد چې دغه سره هغه د سترګې دی. د سترګو دغه شی چې د ټول کار ورانی، نو بنیاد کته دا وی چې د زنا نه په حفاظت کیم او چېرته به دې ګناه کې واقع نشم، نو د خپل سترګو حفاظت وکړي. سترګې به کوزي ساتي، خاص کر نن سبا د فتنو په دې دور کې هر طرف ته فتنې دي، نو په دې کې مؤمن د خپل نظر حفاظت کوي. ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله مؤمنان سړو ته دوی چې خپل سترګې حفاظت کوي او د خپل عورتونو حفاظت کوي. ګوره عورت د سترګې نه بعد ذکر کړي، د دلیل به دی باندې چې بنیاد د سترګې چې د سترګې خیال دی وساتو، د عورت په خیال ساتل کی. او کوم سړی چې د سترګو خیال نه ساتي، د عورت غالبا هغه په حفاظت کې نه وي. الله سبحانه وتعالى هغه پسې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. او خزو تم دا وای کوم چې مسلمانان خزيري جوړي خپل نظرونو حفاظت کوي، خپل نظرونو د کو ساتي، ويحفظن فروجهن او خپل عورتونو خیال دي ساتي. نو بغیر ضرورت بغیر وزره سړی نه روا چې هغه پردي خزي ته ووري. یو خو زنانه دي چې دغه لپاره محرم ده، هیڅ خبر نه غوي مخ ته کتیش. او کومي زنانه چې پردي زنانه حسابيږي د لپاره ناغوي ته دیني شګته الا د چې وزري ضرورتي هغه جدا مسله. خو نور بسړی او خزه د خپل نظرونو حفاظت کوي. سړی به د خپل نظر حفاظت صرف دین نه کوي چې خزو ته نه ګوري، بلکې الکانو ته هم نه ګوري. خاص کر هغه الکان چې دغوی ګیرو بریت نه راغلي، کچا الکانی دغوی د لاسم فتنه جوړي، غټه فتنه دغوی د لاسم جوړي. تر دې چې ګوره زموږ د دین مشران چې هغه امامانو په علم کې او په تقوا کې، هغوی به یوازې نه کېناستو چې د هلک سره چې هغه به ګیر او برید نه و، ځکه چې یو خو د فتنه جوړېږي، بله کېدای شي څوک بدګماني وکړي. د خپل ځان حفاظت به کې زموږ په دې خلکو کې حقیقت به وایو، که څوک به خفه کېږي هسې به خفه کېږي، الله دې خوشحاله کړي. خو موږ څوک په دې نشو خوشحالولی چې حق پټ کړو. نو زمونږ په دې بعضو خلکو کې دا مرشتي چې هغوی د هلکانو د ټیغ ټیغ ګوري، که چې ته هلک رواني نه دی به سترګې 2 بجې څلور کې او ګوري را ګوري به، نو اکثر به د هغه سره رور رواني یا به سره پلار رواني، او دی به دا بدګماني کوي چې دا کسه چې د ځان له راوستی. ښه زمونږ په دې قوم کې دا مرشتي وره، دا به منئ چې کومه غلطي به مونږ کیي هغې ته به غلطي وایو. په دغه وخت پورې زموږ معاشره نشي برابر کېدی چې څوک پر موږ خپلې غلطۍ د غلطي نه ویلي. دا مرشتي چې د بعض خلک که چېرته هلک ویني د هغه ته به ټیغ ټیغ ګوري، که ته ورته وایي چې ګوره د سترګو حفاظت کوه، سترګو حفاظت خو خلک د ښځو نه کوي، دا خو سړی دی. نو ګوره چې د کوم ماشوم ګیره او برید نه راغلي، د دې د لاسه هم فتنه جوړېږي. نو شریعت ته دا وایي چې په دې وخت کې هم ته د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو د دې به حفاظت کوي. او د حفاظت او بازارونو کې بازار د ځای لړ چې بازار کې غټه فتنه، ځکه د ایت ساتي حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې ځمکه کې چې الله کوم ځمکه بدی شغه د بازارونو د ځمکه، او د الله چې په دې ځمکه کوم ځمکه خوخه نه غي د جمعتونو د ځمکه. حتی الوسه کوشش کوو چې بازار ته لاړ نشي، الا دا اوس مثال کې د کار راشي چې راغینه بغیر گزاره نه کی، بس خیر دې کې بازار ته لاړ شي د ضرورت مطابق کار کوو. دا نه چې پالتو بګرځي د شی په سو دې د په سو ملو شي نه په اخر کې بیا راوځي، بیا بل د باز وسه آزاد وکړي. نو ګناه په ځي کې سره څنګه آزاد دي؟ دا تورورو ځان الټه خګ ځان ګناګارې اسی چې ته آزاد دي ته ځان تواکه. نو بازارو ته بغیر ضرورت مزي
او که چېرته لاړ شي بازار ته نو دومره وخت پکې تېروي چې څومره ستا ضرورت دی او زر ته زر د بازار نه د وتو کوشش به کوې همیشه بازار هغه ځای چې الله سبحانه تعالی بدي شي نو څنګه ته به یو داسې ځای کې هسې وخت تېروې چې کوم ځای د الله سبحانه تعالی بدي شي جومات د الله سبحانه تعالی ټول نه زیات خوښي نو راشه دا خلک د دې جوماتونه چې سلام وګرځي داسې منډه وایي ته به چې د جیل کې ناست دي د دې ځای نه به وځي ولې ځکه چې شیطان ورته دا ځای نه دی ښایسته کړی شیطان ورته هغه ځای ښایسته کړی نو هلته به چې د پردۍ زنانه د چا ښځه به وي د چا مور به وي د چا خور به وي د چا لور به وي به روانې دا ظالم به ورته ګوري دا هغه انسان به ورته ګوري چې دا بې ایمانه مي او بې غیرته مي ځکه چې کوم سړی ایمانداري او کم سړی غیرتمني نو په هغه کې دا صفت نه وي چې هغه د چېرته پردۍ خور ته یا پردۍ مور یا زنانه یا د چا لور ته وګوري نه دا کېدی نه شي یو خو د الله سبحانه تعالی نه یېرېږي ټول اوله خبر دی چې دې سوچ کوي چې الله معیني او دویم دا چې د خپل مور خور سوچ هم کوي او څنګه چې کوي داسې به درسره کېږي او څه چې کوي هغه به ریبې نو څنګه چې ستا خوي او ته د نورو خلکو ته په هغه نظر ګورې نو دا ځان سره لیکل ساته او په زړه دا خبره ولیکه چې څنګه ته د چا زنانو ته ګورې دغه شان ستا هغې ته هم خلک ګوري که ته به د مسافرو کې خوشحاله ناست یاره زموږ ښځې ډېرې درنې ښځې هغو ته څوک نشي کتی ته دا خبره مه کوه چې څنګه ته کوې داسې به کېږي دا قرض دی علما وی زنا قرض دی او که ستا په کور کې ښځه نه وي چېرته زنانه نه وي نو ستا د دې کور د دیوال سره به څوک زنا کوي خو کوي به د کور د دیوال سره بدله کوي به داسې قرض دی چې دا چېرته نه ختمېږي دا به لازم تا نه څوک اخلي دا قرض نو د خپلو سترګو حفاظت په بازارونو کې په عامو ځایونو کې بازار نه علاوه په ګاډیو کې سړی ناستي په لاره کې چې ته روان یې عامو لارو کوڅو کې کوم ځای کې زنانه راشي نو ته د خپلو نظرونو حفاظت کړه دا بس نو موږ څه وکړو اوس هغو چې پرده نه یې کړي ګوره الله ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله ویلي سړو ته ووایي چې نظرونه کوز ساتي بیا بل ځای کې الله ویلي علیکم انفسکم ای ایمان والو د خپل ځان سوچ کوئ نو ما ته به ځان د جهنم نه بچ ساتو داسې ده که نه ده ما ته به خپل ځان بچ کوو کوشش به دا کوو چې الله زموږ نه راضي شي کوشش به دا کوو چې الله چې زموږ نه ناراضه نه شي که نه موږ به دې ته ګورو چې دا مخامخ سړی څنګه دی اوس یو سړی دی سینما یې کولاو کړو پای کې فلمونه لګوي او ته به کوم ناسې ډډه دې لګولې ده څه وکړو بس هغه کولاو کړی دی نو موږ ورته څه ووایو دا څه خبره شوه یو سړی بس ګناه کوي ته به سره پکې شریک دا بعض کسان ډیره کې به مه شري په کور کې به مه شري ښه طاقت به یې رسي ښه اوس به یې رسي کشران به ټي وي راوړي دی به ورسره هم ناست لکه بس دوی راوړل بس څه به ورته ویلی دا هغه سړی دی چې دی ګوره هېڅ احساس یې نه شي چې دا یو ګناه ده دا خو یو بانۍ جوړه کړې وي دوی راوړو نو د ده ورته هم زړه کېږي لکه چېرته یو زنانه ته ویني چې هغه په غلط شکل یا هغه په بېحیا زنانه یا وریاذ بالله زناکاری که هغه هر څنګه ته د خپل ځان حفاظت کوه ته د خپل ځان حفاظت کوه دا پرېږده چې د زنانه په څنګ کپړو کې ده او په څنګ برقه کې ده دغه شان د ټیویانو کې چې د زنانه راځي نن سبا غټه بیماري دا ده چې د دې ټیویانو د لاسه او د دې موبایلو د لاسه ګناه موږ ته ګناه نه ښکاري دا خبره موږ بار بار کوو نو جي موږ پکې خبرونه یینو د صحیح خبرونه ګوره 90% خبرونه چې بیانول کېږي دا څوک بیانوي دا ښځې بیانوي ښه نو په کوم ځای کې په قرآن او حدیث کې دا استثنا راغلې ده چې پردو ښځو ته مه ګورئ الا دا چې خبرونه بیانوي نو هغو ته ګورئ دغه خیر دی دغې ته ګورئ ځکه چې دا خبرونه بیانوي دا په کوم ځای کې دا خبر راغلی که چا ته دې استثنا معلومه وي موږ دې پوه کړي موږ هم بیا خبرونه ګورو موږ چې د دې اجازت شته شریعت کې وي چې دې زنانو ته پکې ګورئ دا چې خبرونه بیانوي دا یو قسمه خاص زنانه دي داسې بانې جوړ کړې موږ ځان له خبرونه ګورو دا کوم چې خبرونه ګورو دا هم داسې دروغ وایي د تجربې خبره کوم بعض څه وایي مثال کې چینلې لګولي 900 چینلې به ډیش کې راځي 900 یا 600 یا 300 یو به پکې چې داسې چینلې چې کله کله پکې تلاوت لګي نه دی به څه وایي بس جې دغې دپاره مې لګولی ما چې مکۍ نه ما مکۍ نه لاړ شه مکې ته مدینې نه لاړ شه مدینې ته که 900 چینلې تا لګولي دي او وایي دغه یو دپاره مې لګولی دا نه د یو کم 900 چینلې تا سره څه کوي په کور کې دننه
په دې کې نور هیڅ نشتی چې کم چې نه لاړی پای کې به یو زنانه راځي، چې کم چې نه لاړی پای کې به یو داسې هلک راځي چې هغه هلکان هم د ځان نه فتنه جوړه کړې ده، هلکان پکې میکپ یې کوي، هلکان پکې د زنانو سره ځان یو شان کړی، هغه هم یو فتنه شي. نو د خپل نظر حفاظت وکړي، د ټیویانو ته مو ګورئ، د خپل نظر حفاظت وکړي، د اخبارونو کې چې کوم تصویرات د زنانو راځي دې ته هم کټګوري ناروا وایي. موږ ته په دې شي چل شوی د اخبار د زنانه کومې چې د اخبار کې راځي او کومې چې ټیویانو کې راځي خبرونه بیانې، دا ګوره موږ ته صرف پردي زنانه نه ښکاري، ته به دا چې زمونږ خپلې دې سره رشته ورسره زمونږ شوی ده، دوی ته ګوره. خو که چېرې داسې په لار روانې دوی ته مه ګوره، نظر کوز ساته، دې ته مه ګوره. خو په ټي وي کې چې کومه ده ناسته ده د خبرونه بیانېږي یا په اخبار کې تصویر دی یا په میګزین کې تصویر راغلی، دې ته ګوره. دا ټول حرام کارونه، ټول ناروا کارونه او دا ټول د زنا طرف ته یو لار ده چې څو پورې ته د خپل نظر حفاظت نه کړې د هغه وخته پورې ته د زنا نه نشي بچ کېدی. الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي.